یو ځل بیا هم په ځانګړې مرکه کې هرکلی کوم. ډاکټر صاحب دا خو تاسو وایئ چې 15 سکولونه تاسو جوړ کړي دي. زما خیال دی چې په یو ولسوالۍ کې به تاسو یو سکول او پښتونخوا شپږ ولسوالۍ دي، 15 ضلعې دي، 15 ضلعې دي، پښتونخوا 15 ضلعې دي. دا کار ولې دا په کار نه لکه کوم نظام چې کوم د ستاسو ډېر په مزه مزه کار کوي، ډېر سلو کار کوي، لکه پنډه څخه نشته، لکه چې نور سکولونه څه مشکلات خرندان په لار کې څه دي؟ لکه ما خیال دا دی چې خندان خو مالی خندان خو په هر حال موجود دي که نه، چې په دې کار کې هغه موجود دي او په کار چې هغې کې مرستې زیاتې شي، خو څه ناڅه حده پورې هغه تقریبا کابو کې راغلي دي هغه مرستې، او په کار چې نور هم خلک مرستې وکړي، بهرني تنظیمونه مرسته وکړي، دننه هم خلک مرسته وکړي، او یو داسې انتظام جوړ شي چې هغه چې څه ته وایي که نه سیلف سسټینبل، چې هغه په خپله د ځان د پایدارۍ په خپله ځان چلولی شي. نو هغې دپاره مونږ پلانینګز هم لرو، منصوبې هم لرو، او زما خیال منصوبو باندې بډې زیات زره کار شروع شي. خو دا داسې وه چې اول کې زموږ دا خیال و چې کله مونږ وایو چې هر یو ولسوالۍ کې دی، هر یو ضلع کې دی یو سکول وي، نو هغه مونږ وایو چې دا د 15مه پورې د پرایمري والا. خو بیا داسې چې کله به باچا خان سکول کې ماشومان هغه خوند واخیسته، باچا خان د سکول دغه د انتظام خوند به یې واخیسته، ماشوم د تدریس خوند به یې واخیسته، او بل سکول ته به چې لاړو نو هغه به هغلته ټینګېدل نه. نو د مور پلار د ډېر سخت او دغه کمیونټي ډېرې غوښتنې، ډېرې مضبوطې غوښتنې، نو مونږ وایو چې ښه دا د 8مه پورې ورسېږي. چې کله 8مه پورې ماشومان ورسېده نو چې نه دا اوس 10مه پرې وکړئ، نو اوس مونږ ټول سکولونه 10مه پورې دي، نو هغه 10مه پورې هغه رجسټرډ سکولونه دي. نو مونږ د دې په ځای چې مونږ خواره شو، مونږ ورټیکل عمودي دغه وکړی شو، لکه عمودي په ځای مو افقي اپګریډیشن وکړه، د هاریزنټل په ځای مو ورټیکل وکړه. د هغې د وجې نه دغه مختلفو ولسوالو کې سکولونه جوړولو عمل لږ کمزوری پاتې شه. بنیادي وجه دا وه، اگر چې د مالي خنډانو خبره هم په خپل ځای موجود ده، خو بنیادي وجه دا وه. زمونږ یقین دی چې را روانو څو کلونو کې مونږ داسې وکړی شو چې هر یو ولسوالۍ کې به یو سکول کم از کم، او هغه به های سکول د پرایمري نه به شروع کېږي، خو هغه به های سکول وي، سیکنډري سکول به وي، د پرایمري نه ایلیمنټري سکول نه به شروع کېږي، خو سیکنډري ته به رسي. نو دا زمونږ خیال دی او اراده مو د امید هم دی چې داسې به وشي انشاءالله. خلکو عام ولس دی د سره پکې مرسته کوي؟ لکه بالکل عام ولس مرسته کوي، او هغه په داسې شکل کې مرسته کوي چې د ماشومانو د سپورټ په حساب، د ماشومانو د مرستې په حساب کوي. یو ماشوم باندې باچا خان سکولونو کې یو ماشوم باندې تقریبا د میاشتې 1000 روپۍ خرچ راځي. نو مونږ هغه ځای کې چې خلک مرسته کوي، نو هغې ته وایي چې تاسو 2 ماشومان، 3 ماشومان، 4 ماشومان د هغې په دې حواله مرسته وکړي. نو داسې ډېرې خبرې دي چې کم ماشومان، اگر چې باچا خان سکولو ته کم ماشومان راځي، نو د هغې بنیادي کرایټیریا دا ده، شرط دا دی چې هغه د پاتې شوي طبقو سره تعلق ساتي، یا وروسته پاتې شوي مور او پلار یې هغې خپلو بچو باندې سبق نشي ویلی. نو چې کوم خلک داسې 100-1.5 روپۍ ورکولی شي، نو هغې 100-1.5 روپۍ هم ورکوي. خو دا شرط نه دی چې کوم ماشومان نشي ورکولی، یا کوم ماشومان مور پلار نشي ورکولی، هغه مونږ هغې نه بهرحال باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن هغې نه هغه 100-200 روپۍ هم نالي. نو هغه 100-200 روپۍ بیا مونږ کوشش کوو چې څنګه د مقامي کمیونټي یا مقامي خلکو ولس ته، چې کوم مقامي ولس دی هغې ته دا خبره کیدو، نو بیا هغې د یو ماشوم مرسته د 2 د 3 4 5 6 ماشومانو مرسته کوي، او دغه شان دا نظام روان دی. ډاکټر صاحب دا خو ډېر مهم کار ته تاسو لاس اچولی دی چې اوس تاسو وایئ چې 6,000 ماشومان موږ سره دي، او د پښتون په وطن کې پکار دی چې په لکونو ته دا تعداد ورسي. تاسو چې دا فکر خوروئ چې دا ماشومان پښتانه چې کوم دي د خپل ماشومان د خپل خاورې سره تړي، د خپل تاریخ سره تړي، د خپل روایاتو، د خپل اقدارو سره تړي، نو سټیټ چې کوم دی په دې لار کې خرډ نه ځکه چې د حکومت پاکستان یا د پاکستان چې کوم تعلیمي نظام د هغې پالیسي خو دا نه ده چې خلک د ولس چې کوم دی د خپلې خاورې سره وتړي. تاسو دا کار کوئ، نو په دې کې خو به حکومت یا سټیټ هم تاسو تخرندان پیدا کوي که نه پیدا کوي؟ ریاست چې کله د قامي ریاست د عمراني معاهدې تقاضې نه پوره کوي او قانونه او ټولنې محکوم ساتي، نو 2 کارونه ورسره خامخا کوي نظار صاحب. یو کار دا کوي چې د خپل تاریخ نه قطع کړي، د خپل تاریخ نه مات کړي، د خپل فکر نه مات کړي، د خپل خاورې نه مات کړي، د خپل وسایلو نه مات کړي. بل کار ورسره دا وکړي که نه چې د موجوده تهذیب نه مات کړي، د خلکو نه مات کړي، نو ځان له یوازې کړي. دغه شان عمل به هر حال شته او موجود دی. نو مونږ ته خندان به هر حال په دې حواله موجود دي چې کله د نصاب د بدلیدو په شکل کې وي، کله د رجسټریشن د سختولو په شکل کې وي، کله یو خاص سکول کې د هغې چې کوم مقامي ایڈمنسټریشن انتظامیه ده د هغې د غاړې نه وي، دا مختلف قسمه خندان وي.
خو شکر دی چې ولس ته د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن پوره اغراض و مقاصد پته ده او د ځایي ولس ته مقامي ولس ته دا هم پته ده چې باچا خان سکول څنګه معیار ورکوي سره دې چې خپلې خاورې سره تړي چې کله د بورډونو امتحانونه وشي نو د باچا خان سکولونو ماشومان کې 80% ماشومان تیر شوي کالم A ګریډ اخیستی و نو هغه ماشومان ته ټول ښه کالجونو کې داخلې ترلاسه شوې داخلې واخیستې شوې نو د دې د وجې نه مور پلار بهرحال هغه ځای ته ماشومان راولي داسې ځای ته ماشومان راولي چې هغې کیریر هم پرې جوړ کړی شي نو د کیریر هم جوړېږي د باچا خان سکولونو کې د ماشومانو فکر هم جوړېږي تنقیدي شعور هم جوړېږي تخلیقي صلاحیت هم په مخ کې ځي او خاورې سره هم تړلی کېږي نو زما خیال دومره لوی فایدې چې کله مور پلار ګوري نو هغې بیا باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن سره کلک ولاړي کلکه مرسته کوي د هغې د وجې نه خنډانو باندې مونږ کابو راوستی شو او ډاکټر صاحب داسې تاسو کوي چې دا کوم سرکاري سکولونه دي یا نور چې کوم په پښتونخوا کې دا شخصي سکولونه دي دوی باندې دوی د استادان چې کنه دوی د ټریننګ لپاره یا دوی د زده کړو لپاره یو کورس جوړ چې دغه ټرین شو دوی چې کوم ماشومان په زرګونو په لکونو ماشومان هغې سره سبق وي او په هغې هم دغه اثرات وشي هغې هم دغه زده کړو کې کوم چې باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن د سوري لاندې په کوم سکولونو کې ماشومان کې داسې به ښه نه وي لکه یې لپاره څه مدد کوئ کومک کوئ نور سره ډېر ښه خبره وکړه اصل کې په دې موږ ډېر وخت نه کار کوو چې موږ کوم تربیتي اکاډمي جوړه کړې ده په ډایرکټریټ کې هیډ کوارټر کې د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن نو هغې کې هم دا کړي دي چې څنګه موږ داسې وکړی شو چې اول شخصي نجي سکولونه چې کوم دي د هغې سره او بیا وروسته سرکاري سکولونه خو د انتظامي مسلې وي هغه خو تاسو ته پته دی چې هغې باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن ته کم نظر لري خو چې کوم نجي سکولونه دي شخصي سکولونه دي نو هغې سره شروع شوې ده نو زموږ په هر ټریننګ کې هر تربیتي پروګرام کې هر تربیتي نظام کې داسې 15 شپږ لس 12 د هغه سکولونو استادان هم اوس شروع شوي دي کوم چې شخصي دي کوم چې د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن سره متعلق نه دي او چې کوم د باچا خان سکولونه در اصل نه دي نو په دغه ذریعه موږ داسې کولی شو یا داسې د کولو اراده لرو یا داسې په روانو وختونو کې به که خیر وشي چې څنګه دغه ماډل چې کوم د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن تعلیمي ماډل دی هغه شخصي سکولونو ته ورسولی شو اول او بیا فشار زیات کړی شو په ریاست او ډاکټر صاحب د دې نه علاوه د سکولونو جوړولو نه ماشومان ته زده کړو باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن بل هم څه کار کوي داسې دوه نور کارونه کوي او هغه مهم دي دا ماشومان چې کوم سکولونو کې وي نو ظاهره خبره چې په دې به 15 کال لګي چې دغه ماشومان راځي سماج کې په سماج کې خپل پیداوري عمل په مخ کې وړي یا په سماج کې ګډون کوي او د سماجي ادارې په مخ کې وړي سیاسي ادارې په مخ کې وړي شرکت کوي نمائندګي کوي نو د دې سره موږ وایو چې کوم اوس ماشومان دي یا اوس کوم هلکان جنکۍ دي چې اوس 14 پاس کړي 14 پاس کړي یا د یو پېښور تعلیم نه فارغ شوي دي نو هغې دپاره مو یو تربیتي پروګرام شروع کړی دی هغې ته موږ وایو د قیادت تربیتي پروګرام لیډرشپ پروګرام د لیډرشپ پروګرام لاندې موږ 15 ماډیول هره میاشته کې یو ټریننګ کوو مختلفو ډسټرکونو کوو یو تربیتي ورکشاپ یې هره میاشته کې 15 ورځې او مختلفو ډسټرکو کې هغې 15 غټ ماډیولز وي هغې کې د بنیادي حقونو یو ماډیول وي هغې کې د سیاسي تصوراتو وي هغې کې د ګورننس د انتظام یو ماډیول وي هغې کې د انساني ترقۍ د هیومن ډیولپمنټ یو ماډیول وي او هغې کې انتهاګري او ترهګري څه شی دی او څنګه ده د هغې یو ماډیول وي نو زما خیال دی چې په سوونو خلک بلکې اوس زرګونو ته تقریبا څه د پاسه 3000 دغه شان ګریجویټ تربیه شو بیا داسې ده چې اگر چې دا د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن منډیټ نه دی چې په افتونو کې مرستې وکړي خو خپل ځان لږ راکاږي او د افتونو کې مرستې دپاره هم باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن که هغه د سیلاب په شکل کې وي که هغه د نقل مکانی په شکل کې وي د کډوالو په شکل کې وي آی ډي پیز چې خلک په هغه شکل کې یا که د زلزلو په شکل کې وي نو باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن کوشش کوي زیار کوي چې هغې ته ځان ورسوي که ستاسو د پروګرام نه څوک ځان خبرول غواړي یا کوم پښتانه زموږ د ټي وي پي شي ستاره خبرې اوري او تاسو سره مرستې کول غواړي تاسو خپل ویب سایټ یا داسې پاڼې لرئ رساله لرئ بالکل موږ ویب سایټ هم لرو او په ویب سایټ ټول معلومات هم موجود دي څه نوم یې www.bkefoundation.org bkefoundation.org تاسو ګوګل کې چې باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن ورکړئ نو دا ویب سایټ به راشي بیا په سوشل میډیا هم پاڼې شته باچا خان ټرسټ ایجوکیشن فاونډیشن په نوم نو په هره طریقه موږ سره رابطه کیدای شي زموږ چې کوم ټول مطبوعات دي هغه مطبوعات هم په دې ویب سایټ بهرحال موجود دي نو باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن چې څوک هم ګوګل کړي نو هغه زموږ ویب سایټ به راشي او زموږ د مینوالو نه څه تمه لري چې څنګه مرستې تاسو سره
مینوال دا مرسته لرم چې څومره داسې وکړی شو چې زیات کړی شو د هغه طالب علمانو د هغه محصلینو کوم چې پر روان وختونو کې تینا تخلیق کاران جوړېدی شي، ساینسدانان جوړېدی شي، هنرمندان جوړېدی شي، هغې سره په څه ناسه شکل کې څه ناسه مرسته وکړي چې کله مونږ تعداد زیاتېږي نو زموږ سره د فرنیچر ضرورت هم زیاتېږي، مونږ سره د ځای کمی هم وي، د کمرو جوړولو هم وي، مونږ سره د کتابونو ضرورت هم وي، مونږ سره د ماشومانو دپاره د بستو د کپړو ضرورت هم زیاتېږي او د استادانو ضرورت هم زیاتېږي، ظاهره خبره ده. نو هغې کې ضروریات بهرحال زیاتېږي. نو که څوک د یو ماشوم څنګه چې ما مخکې عرض وکړو د یو ماشوم یو میاشته کې 100 روپۍ خرچ دی، نو که څوک د یو ماشوم مرسته کولی شي هره میاشت، که څوک د 5 کولی شي، که څوک د 10 کولی شي، که د 100 کولی شي، نو دا تاریخي ګټې دي په کار د دې چې موږ په شریکه دا وکړی شو. الله دې وکړي چې زموږ مینوال تاسو سره په دې کې مرسته او تعاون وکړي. مینوالو د ډاکټر صاحب سره خو ډېرې ګټورې خبرې روانې دي. زما په ذهن کې نور د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن نه علاوه نور هم ډېر سوالونه دي، ډېرې پوښتنې دي. ډاکټر صاحب نه کوو یو لنډه شان دمالو موږ سره اوسئ چته ځئ.